دوستانو سلامونه می قبول کړئ. د علي شاه په کور کې سلندر دماکه شوې ده او علي شاه او سونیا شاه او داود شاه پکې ډېر زیات زخمیان شوي دي. که غواړئ چې د ټولو معلوماتو نه خبر شئ ویډیو را سره تر اخره پورې وګورئ. که چېرې تاسو زموږ په چینل کې نوي یئ او زموږ چینل مو نوي سبسکرایب کړی نو مهرباني وکړئ زموږ چینل د سره سبسکرایب کړئ او خوا کې ورسره د ټلۍ نشان ووهئ چې داسې معلوماتي ویډیوګانې درته په اسانه در ورسي. علي شاه خو به تاسو ډېره ښه پېژنئ چې یوه ډانسره ده او دوی په خپل یوټیوب چینل داسې ویډیوګانې هم اپلوډ کوي چې پکې ډېر نازیبا کپړې اچولي وي او نو په هغې باندې ډېر خلک د دوی ډېر خلاف هم دي او یو بل پسې ډېرې ویډیوګانې هم جوړوي او سونیا چې د علي شاه مور ده هغه په خپلو ویډیوګانو کې ډېر بکواس کوي او کنځل هم پکې کوي چې په هغې ډېر پښتانه د دوی خلاف دي. ملګرو د ډېرو ورځو نه په سوشل میډیا دا خبره ګردش کوي چې د علي شاه په کور کې سلنډر وچاودو او دماغه پکې وشو او دوی پکې ډېر زیات زخمیان شو او په هسپتال کې دي. خو دوستانو موږ چې پوره معلومات وکړو او د ډېرو ملګرو سره مرابطې وکړې نو هغوی وویل چې د علي شاه په کور کې نه دماکه شوې ده او نه زخمیان دي او نه په هسپتال کې دي. ملګرو نو دوی نه معلومه ده چې دماکه نه ده شوې او هغوی ټیک ټاک دي نو دا هسې یو خبره سوشل میډیا باندې خوره شوې ده. نو دوستانو پکار دي چې پوره حقیقت نه بعد داسې خپرونه وکړي شي او هغوی ډانسره ده او کوډمه ده خو چې پوره حقیقت ښکاره شي نو د هغوی یو ویډیو یې وایرل شي. نو دوستانو دا د علي شاه په باره کې ویډیو چې در سره مو شریکه کړه. امید لرم چې ویډیو به مو خوښه شوي او که ویډیو مو خوښه شوي نو لایک کړئ شیر کړئ او چینل در سره ضرور سبسکرایب کړئ. مننه کوم چې ویډیو مو را سره تر اخرې پورې وکتله او د بلې ویډیو په اورېدلو الله په امان.